السلام علیکم دوستان. افغان ملي لوبډله د نیدرلند سره د 3 ورځنۍ نړیوالو سیالۍ لپاره قطر ته روانه شوه چې هلته به د 2 اونیو تمریناتو وروسته د یاد هیواد پر وړاندې 3 نړیوالې ورځنۍ لوبې وکړي چې د روانې جنوري میاشتې د 21 تر 25 نیټې به د قطر هیواد د پلازمینې دوحې په ایشن ټاون کرکټ لوبغالي کې دوام ومومي. افغان لوبډله به له دې وروسته د زمبابوې، بنګلادیش او هندوستان سره هم د لوبو سفرونه پیلوي چې دغه لوبې د کرکټ نړیوالو شورا د نړیوال جام سوپر لیګ لوبو برخه دي او د 2023 کال د ورځنۍ سیالۍ نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ په موخه ترسره کیږي. د ملي لوبډلې د روانېدو پر مهال د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف وویل د آیرلنډ پر وړاندې د سیالۍ وروسته دا ځل د نړیوال جام د سوپر لیګ سیالۍ په ترڅ کې د نیدرلند پر وړاندې سیالۍ هم په پیلېدو دي چې ډیر ژر به له زمبابوې او بنګلادیش سره هم لوبې ترسره سي او په وینا په لنډ وخت کې به د بارني روزونکي هم وګماري. شک نشته چې پخواني لوبغاړي ډیره تجربه لري. د ځوان لوبغاړو حق به هم نه خوړل کیږي بلکې حق به حقدار ته سپارل کیږي. دا د په اوسنۍ لوبډله کې هم ډیر ځوان لوبغاړي شته. ښاغلي اشرف زیاته کړه له نورو هیوادونو سره هم خبرې روانې دي چې دواړه ښځې سیالۍ وکړو. له همدې لارې د ولس پر څیرو مسکا راولو او ویاړونه وروبخښو. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلي نصیب خان هم وویل چې راتلونکي سیالۍ له ډېر اهمیته برخمنې دي او د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې کې خورا مهم رول لري. د ملي لوبډلې د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبډلمشر حشمت الله شهیدي وویل د نیدرلند سره راتلونکي لوبې کمې نه ګڼو او باید ورته پوره چمتووالی ونیسو. نوموړي زیاته کړه موږ دا هم په پام کې لرو چې نور لوبډلو سره څنګه لوبې وکړو. زموږ هدف لوړ دی. نور لوبې د بنګلادیش، پاکستان او هندوستان سره دي او هڅه به مو دا وي چې یوازې پیاوړو لوبډلو سره لوبې ونه کړو بلکې زموږ لوبې به د ګټې په موخه وي. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله د روانې جنوري میاشتې په 21 او 25 نیټه د نیدرلند لوبډلې پر وړاندې 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ وکړي. دغه لوبې د کرکټ نړیوالو شورا د نړیوال جام د غوره لیګ سیالۍ په برخه دي چې د 2023 کال نړیوال جام سیالۍ ته د لار موندنې په موخه کیږي. افغان لوبډلې تر دې مهاله سوپر لیګ سیالۍ کې 3 نړیوالې لوبې ترسره کړې دي چې د آیرلنډ څخه 3 واړه ګټلې دي. اوس مهال افغان لوبډله 10 نمرې له ځان سره لري. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې الله پامان.